د کندوز پوهنې ریاست له لوري له پوهنې څخه د زده کوونکو د والدینو د ملاتړ په موخه ستاین غونډه ده چې د پوهنې وزارت د دعوت ارشاد رئیس سربیره د دغه ولایت سیمهیزو چارواکو او ګڼ شمېر د زده کوونکو والدینو پکې ګډون کړی. د پوهنې چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله یې د دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا په بېلابېلو برخو کې د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په ارزښت همکاري شوې او دا چاره د علمي بنسټونو په پیاوړتیا او د پوهنې په خورولو کې یو ستر ګام بولي. دغه حکومت د یو چا شخصي څه نه دی، دا د یو چا شخصي میراث نه ده، نو لهذا چې د ټولو ګډ کور ده په ګډو جوړېدل غواړي. نو کوم اقدام ستاسو کړی دی دا د جوړېدلو یو لوی لاسته راوړنه ده. د اعمار مکاتب کمک میکنه، در ترمیمشان کمک میکنه. اگر 1 نفر کمک میکنه، اگر 100 نفر کمک میکنه، اگر 1000 نفر قدرت کمک میکنه، ما قدردانی همهشان داریم. این کمک به خاطر اولادای خود شما میکنه، این را به خاطر آخرت خود میکنه. په ورته مهال بیا د غونډې ګډونوال د علمي بنسټونو پیاوړتیا او د پوهې خورول یوازې د مسؤلینو مسؤلیت نه بلکې د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت ګڼي او له خلکو غواړي ترڅو په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. هدف از این بود که یک تعداد مردم خیر و متنفذ کندوز برای مکاتبشان در حقیقت برای تربیت اولادشان و نسل‌های روشن آیندهشان زمین به حساب برای معارف اهدا کردن، یک تعداد کمک‌های نقدی کردن. د علمی بنسټ تقویت لپاره نه تنها چارواکي بلکې عام ولس هم په کار چې باید په دغه مختلف بخش کې خپل همکاریان وکړي ترڅو دغه د معارف او اهل معارف ښه توګه سره وروزل شي او په دې عرصه کې ډېر پیشرفت وکړي. د کندوز ولایت د پوهنې ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې اوسمهال د کندوز په کچه 1540 بابا دولتي او خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې څه باندې 400,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.